ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو په سکرین باندې تاسو ته ویډیو ښکاري زه تاسو ته دا پلی کوم په کم کې چې د 12 کالو هلک او د 18 کالو جینۍ د هغې واده شوی دی مکمل تفصیل سره دا ویډیو هغه تاسو ته په سکرین ښکاري تاسو کتلی شئ یعنی که موږ وګورو زموږ خیبر پښتونخوا کې داسې کم کیسونه مخې ته راځي چې د کم عمره ماشومانو هغه ودونه کیږي خو دې ته که موږ وګورو ډېر زیات کم عمره ماشوم جینۍ چې کوم دی هغه بیا هم لږه غټه ده 18 سال عمر یې ښودلی کېږي خو د دې هلک چې کوم دی هغه 12 سال عمر ښودلی کېږي چې په دې عمر کې وله واده کړی دی نو مور او پلار ته هغه دا پکار دي چې آیا داسې نه دي کول پکار ځکه چې د دې ماشوم په دې وخت کې واده وشو دې دپاره اوس ښځه وکړه نو دا چې کله غټیږي او دا کم غمونه او دا رواجونه او رسمونه دا سیوا کېږي نو د دې کم زندګي چې دا هغه هسې تباه کول دي یعنې ډېر زیات انتهایي ماشوم په داسې وخت کې چې کوم دی ماشوم هغه د واده کم رسم و رواج دی نه علاوه نور کم حقوق چې دي د هغو نه هم نه وي خبر او کم مور او پلار یې راولګي او په دې وخت کې وله واده وکړي نو د دې ماشوم سره هغه ډېر زیات ظلم زیاتی کوي کومه ویډیو چې تاسو ته ښکاري زموږ ډېر زیات پښتنو ورونو هغو پې هم چې کوم دی یو خپل ایکشن شو کړی دی بل حکومت له هغه هم دا پکار دي چې د داسې ماشومانو کوم ودونه چې کېږي د هغو په مور او پلار باندې هم داسې لکه سختي راولي چې داسې هغه د دې نه په امن کې شي او داسې کیسونه هغه مخې ته نه راځي مخکې به که مونږ کاتنو کم په جرګو سیسټم کې چې کومې ماشومانې به ورکولې کم قتلونه به وشو بیا به د هغې په ځای باندې ماشومانې داسې به پکې حواله کېده نو هغه که هم ستاسو خیال وي ډېر زیات کم عمره ماشومانې به په هغې کې تلي اوس خیر هغه سیسټم ډېر زیات ختم شوی دی خو کم دا اوس که مونږ وګورو زیاتره داسې کیسونه مخې ته راځي چې په هغه کې د ماشومانو یا د جینۍ عمر زیات کم وي داسې کیس زیات راځي چې د جینۍ عمر پکې کم وي او یا داسې کیسونه راځي لکه یو تاسو ته ښکاري چې د هلک عمر پکې کم وي او د هغې ودونه کېږي ډېر زیات چې کوم دی یو افسوس مقام دی چې مور او پلار هغه خپل بچي که مونږ وګورو مور او پلار د خپل بچي دپاره د خیر ښېګړې کوشش کوي او که مور او پلار په دې وخت کې د 10-12 سال په عمر کې هغه له واده وکړي نو دا خو ورسره ډېر زیات زیاتې ورسره کوي نو دغه نوې ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره